اور دی ورپسې شي رواجونه د پښتو. د غزل دی چې د مینې په نوم کیږي د لوټونو کاروبار، د مینې په نوم کیږي د لوټونو کاروبار، د ښکلو خو عادت دی د لوزونو کاروبار. دې ښار کې به د علم رڼاګانې خوروم، دې ښار کې به د علم رڼاګانې خوروم، کوم به اوس زه د کتابونو کاروبار. یا خدای کړه د ژوند د خوشحالو نه یې محروم، یا خدای کړه د ژوند د خوشحالو نه یې محروم، یا خدای چې کوي څوک د بمونو کاروبار. پښتون وطن کې هر وخت د ماکی کیږي آشنا، پښتون وطن کې هر وخت د ماکی کیږي آشنا، په درس کې دی روان د کفنونو کاروبار. ډېر خلک پوه شوي دي د دوی په عقیدو، ډېر خلک پوه شوي دي د دوی په عقیدو، پیران به اوس پرېږدي د تعویذونو کاروبار. او راځئ چې کړو د مینې څو سندرې زمزمه، راځئ چې کړو د مینې څو سندرې زمزمه، راځئ چې کړو نور ختم د جنګونو کاروبار. بیا هم پکې زما د قام بچي غواړي خیرات، بیا هم پکې زما د قام بچي غواړي خیرات، په دې وطن کې کیږي د لالونو کاروبار. فرمانه بیا پوهیږي نه د مینې په قصو، فرمانه بیا پوهیږي نه د مینې په قصو، چې څوک وکړي مدام د نفرتونو کاروبار. او صرف دغه دوه شعرونه وایم چې داسې ورځ نشته چې د ګوتو شمار مې نه دی کړی، داسې ورځ نشته چې د ګوتو شمار مې نه دی کړی، کال پوره کیږي ستا د مخ دیدار مې نه دی کړی. داسې ورځ نشته چې د ګوتو شمار مې نه دی کړی، کال پوره کیږي ستا د مخ دیدار مې نه دی کړی. زه دې اوس هم د زړه په کور کې ګرځوم لالیا، زه دې اوس هم د زړه په کور کې ګرځوم لالیا، په تا مین یم اوس هم انکار مې نه دی کړی.